خدای دې ما مړ کی چې تا نه ګورمه خدای دې ما مړ کی چې تا نه ګورمه په غبرګو سترګو رڼا نه ګورمه او بند هوا په دیوالونو کې یم بند هوا په دیوالونو کې یم ځان نه راتاوه کلا نه ګورمه واه ډېر ښه دی یار فطرته ورته ستا مې لوی ثبوت راوړی دی فطرته ورته ستا مې لوی ثبوت راوړی دی دې ښار ته مې د بر کلي نه توت راوړی دی او په مړینې مې هم نشي په تیارو باندې پیرزو په مړینې مې هم نشي په تیارو باندې پیرزو اشنا ته مې د ستورو نه تابوت راوړی دی ډېر ښه دی ډېر زیات ښه دی سلامونه ملګرو ستړي مشئ ګلزمان بېقرار یم او د خپلې پاڼې ګلزمان بېقرار نه تاسو سره نیغ په نیغه یم په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ وي او د صحت په جامه وي قدرمنو یاده دې وي زموږ دغه هڅه وي دغه زیار وي د شاعرانو ادیبانو لیکوالانو ملګرو سره ناستې کوو ستاسو لپاره د هغې په ژوند په فن او بشارۍ باندې خبرې کوو په همدغه نړۍ کې را سره نن یو دروند شخصیت راغلی یم د کوواټ سیمې علاقې ته منګل خیووال صاحب را سره ناستې کوي نو غوښتل مې چې څه شعرونه ریکارډ کړم او تاسو سره شریک کړم نو راځئ موږ سره اوسئ منګل صاحب په خپرونه کې درته هرکلی او ستړي مه شئ او کور ودان چې موږ ته مو وخت راکړ کور ودان ستاسو یو جهان مننه آباد اوسئ تاسو دلته راغلي دومره غټ زیار مو وکړو کور ودان مننه منګل صاحب ژوند مو څنګه تېرېږي الحمدلله شکر دی منګل صاحب داسې ډېر د شعر او ادب مینوال به چې تاسو به پیژنئ خو داسې ډېر به چې تاسو به نه پیژنئ نو مایل که خپل ځان مو معرفي کړو لنډه پېژنګلو مو د ملګرو سره شریکه کړه نو ډېره زیاته به ښایي زما نوم منګل دی او تخلص مې خیووال دی ډېر ښه د ننګرهار اوسېدونکی یم ښه منګل صاحب تر دې مهال مو پښتو ادب دپاره څومره کار کړی څومره زیار مو کړی دی کتاب مو چاپ دی چاپ منلی په دغه لږ نظر شریک کړئ ملګرو سره ډېره زیاته به ښایي اولنی کتاب خو مې وروره دی د لوګیو ښار کې خلک چې اول ځل چاپ شوی دی او دویم کتاب دی فاصله ډېره نه ده ډېر ښه او را روان وخت کې مو بل کتاب ته څه فکر لرئ نو انشاءالله کتابونه خو را سره شته دي خو به وخت سره خبرې کوو انشاءالله منګل صاحب مصروفیات مو څه دي نن سبا د ژوند زه مصروفیات خو د سکرپټ کار کوم ګودام کې دا مصروفیات لرم فلحال ډېر ښه دی منګل صاحب زه وایم چې کتونکي په تمه چې منګل صاحب نه څه نوي شعرونه خوندور اورو نو زه وایم چې شعرونه شروعات کوو نو څنګه مو خوښوي بالکل ورو په دواړو سترګو اول به دوه شعرونه چې نوي نوي ارمانونه راټوکېږي نوي نوي ارمانونه راټوکېږي په وجود کې مې زخمونه راټوکېږي او زمونږ زړونه مقدسې فنفاري دي زمونږ زړونه مقدسې فنفاري دي په دې کاڼو کې ګلونه راټوکېږي او بل یو دوه شعرونه به وایم چې خدای دې ما مړ کي چې تا نه ګورمه خدای دې ما مړ کي چې تا نه ګورمه په غبرګو سترګو رڼا نه ګورمه او بند هوا په دیوالونو کې یم بند هوا په دیوالونو کې یم ځان نه راتاوه کلا نه ګورمه ډېر ښه دی یار ډېر ښه او فطرته ورته ستا مې لوی ثبوت راوړی دی فطرته ورته ستا مې لوی ثبوت راوړی دی دې ښار ته مې د بر کلي نه توت راوړی دی او په مړینې مې هم نشي په تیارو باندې پیرزو په مړینې مې هم نشي په تیارو باندې پیرزو اشنا ته مې د ستورو نه تابوت راوړی دی ډېر ښه دی ډېر زیات ښه دی اوس به یو غزل وایم چې ارشاد وایا احسان په دې بېوسو اړوي او کنه وایا احسان په دې بېوسو اړوي او کنه ستوري ړانده شو بنایي ورته راوړي او کنه او تر کومې پورې به وګیر د سرمایې لالچ کې تر کومې پورې به وګیر د سرمایې لالچ کې ځان به له دغې دایرې ازادوي او کنه او د لیونتوب ستړي دورانه واوره تا ته وایم د لیونتوب ستړي دورانه واوره تا ته وایم چې تر قیامته زندگی ورته راوړي او کنه او چې وجودونه یې د ښار په ادیرو کرلي چې وجودونه یې د ښار په ادیرو کرلي د ژوند احساس په دغه مړو کې اچوي او کنه او جانانه نن راته دا یو خبره سپینه وکړه جانانه نن راته دا یو خبره سپینه وکړه جونګړه زړه کې د منګل به جوړوي او کنه وایا احسان په دې بېوسو اړوي او کنه ستوري ړانده شو بنایي ورته راوړي او کنه نور څه بل غزل ده چې روح د اسمان د ځمکې تن نه وځي روح د اسمان د ځمکې تن نه وځي د ارتقا مړی کفن نه وځي
او چې په خیخه کې ځان ته نشي کته چې په خیخه کې ځان ته نشي کته شکونه څنګه به شکمن نوزي او ته چې د فکر په اوبو کې راشي ته چې د فکر په اوبو کې راشي د خیال سپوږمۍ می د لګن نوزي او چې په داخل می کربلا جوړه ده چې په داخل می کربلا جوړه ده زکه فریاد می د بدن نوزي او زبا وجود خپل نظرانه کوم ورته زبا وجود خپل نظرانه کړم ورته کله شر زړی می وطن نوزي او منګل پاتې شو ازیرا ته هم کمه ګولونه د چمن نوزي ډیر خره منګل سب نور څه نه چروانه مسلسل پکې چینه ده چروانه مسلسل پکې چینه ده بیا هم تګي ستاد سترګو خاریه ده او ارخواته نوې خپلا پاشي ارخواته نوې خپلا پاشي سه جبا ستاد حسن زاویه ده او زه د خار ټولو خدایانو نه منکر یم زه د خار ټولو خدایانو نه منکر یم ستا د حسن په کتاب می عقیده ده او زم تیارو ته برنا د امن راوړم زم تیارو ته برنا د امن راوړم یو ویرا یو ترخه را سره ده او د دردونو خون په لا هم سیوا کیږي د دردونو خون په لا هم سیوا کیږي داستا درد می د زخمی زړه سرینده ده او لکه روح می په وجود کې را سره لکه روح می په وجود کې را سره فقط دومره مو ترمنځ فاصله ده ډیر ښه شعر دی تو دا لکه روح می په وجود کې را سره فقط دومره مو ترمنځ فاصله ده ډیر ښه شعر او د الهام د جزیرې سندري وای د الهام د جزیرې سندري وای په منګل باندې راغلی یو صفه ده ډیر ښه چروانه مسلسل پکې چینه ده بیا هم تګستا د سترګو خاریه ده ډیر ښه دی منګل سره د خپل برخه په وجود باندې اسمان جوړوي د خپل برخه په وجود باندې اسمان جوړوي خلق لګیا دي او صدا رنگ جهان جوړوي او مور می لګیا دا او زما د ژوند نقشه جوړوي مور می لګیا دا او زما د ژوند نقشه جوړوي مور می لګیا دا او زما سری ګریوان جوړوي خوشبویانه باغی شوی د ګلابا خوشبویانه باغی شوی د ګلابا لیوانه د کړما زهم استرابا او په دې سیمه د تیارو حکمرانی ده په دې سیمه د تیارو حکمرانی ده په دې سیمه راخکار نشوي افتابا او هر سړی چې پکې خپل سیره ویني هر سړی چې پکې خپل سیره ویني د خخې د مخ لری شه نکابا او منصور استا په پل باندې می پل کې خود ولاړم منصور استا په پل باندې می پل کې خود ولاړم خپل سر می د حق لار کې سوزل کې خود ولاړم او زما په مرګ بنشي د ژوندون په خوګو پوي زما په مرګ بنشي د ژوندون په خوګو پوي دښمن ته می په لار کې اجل کې خود ولاړم او منګلا تر دې دمه سفر دومره آسان نو منګلا تر دې دمه سفر دومره آسان نو د دور هر نکات ته می غزل کې خود ولاړم ډیر خدای منګل صاحب ډیر ذات امونه منګل صاحب د وخت را کولم یو جهان من